د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د اختر پر نږدې کېدو سره ګڼه ګوڼه ډیره شوې. خلکو د اختر د تیاریو لپاره بازارونو ته مخه کړې او د جامو سربیره خواږه او نورې میوې اخلي. د وچې میوې او پلورونکي وایي اختر له رانږدې کېدو سره جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې او کاروبار هم ښه شوی. وچه میوې دکاندار مډن غاړه کې بس ښه رش جوړیږي ورځ تر بلې اختر مخه ده. هر کال عموما همدغسې رش د 10 ورځې اته ورځې چې پاتې شي خو خلک خوشحاله دي ورځ تر بلې رش جوړیږي. یو بل هټیوال وایي سږ کال بیا له پاکستان نه راستنه شوي هیوادوالو سره ګڼه ګوڼه لا ډیره شوې او په خبره یې پاکستان سره وروستیو ترنګلتیاو د دوی په کاروبار کوم اثر نه دی غورځولی. الحمدلله بس د اختر پر اتک سره کارونه شکر دی الحمدلله بیخي ښه دي نو نورمال دی حالات بیخي الحمدلله ګڼه ګوڼه ډیره شوې ده چې پاکستان مهاجرونه هم راغلي انشاءالله هغه هم بس سوداګانې ښې دي او د پاکستان سم چې دا موضوع راغلی کې انشاءالله به ریټونه سوداګان دی غورځېدلی اما عادي ریټونه دي خپل پخواني ریټونه دي. بل لور ته یو شمېر پیرودونکي چې جلال آباد ښار ته د توکو اخیستو په موخه راغلي وایي د وچې میوې او نورو خوراکي توکو په نرخونو کې کوم لوړوالی نه لیدل کېږي او په خبره یې دا د شکر ځای ده چې هر څه پرېمانه پیدا کېږي. دلته خو راغلي وو داسې وچې لږ اختر دپاره میوه واخلو پالي مالي واخلو سپلا کې ماشومانو دپاره والو او اختر دی که نه خپل جامې مامې بس ځان له وګڼو پیسې ورکو د تخیطان له ورکړي دي اوس میل د باري الحمدلله پاکستان کې سوال دی موږ هر څه مایم برقراره دي سره پې روانې دي میوې روانې دي ترکاري روانې دي وروره ټول ماشومان ښه خوشحاله ښه بابیت ژوند تېروي. ماسې ګڼه ګوڼه ده مغسې هېڅ هغه پکې نه راغلی کمبود پکې نه راغلی الحمدلله چې ما څنګه دي مغه شی دي. د یادونې وړ ده چې هر کال د اختر پر نږدې کېدو سره د جلال آباد ښار بازارونه له خلکو ډک وي او خلک هڅه کوي د اختر ورځې د خپلو کورنیو سره په خوښۍ ونمانځي.